السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ولسانی یو ځل بیا حاضر یم دوستانو تاسو به دا ورکوټ شندې په کلیپ کتلی یو بل چې دین کلیپ دی تاسو په دې سایت باندې ګوري نو دا خبره چې دینو ورسره د دې دا سټایل هم ګوري انداز هم ګوري نو دوستانو خبره داسې ده دا خبره چې کړې تم په هم مرنے لګي ہیں نو دا خو سندره ده دا چې دینو فاطمه ګل خو نه دا ویلې او نه چې دینو مراد ویلې صرف اصل لپسینګ کې مراد لغاړه ورکې په مخ باندې ولا لاسونه وهي نو خوند مزي اخلي نو ولې به نو خوند مزي باخلي خبره داسې ده د خوند مزي اغشتو ټیم هم راغو نو ټیم یې څنګه راغو نو نشې کړې ده په نشې کې په مقام خاجي د خوند مزه باخلي نو دا چې دنو نن سبا داسې حالات دي نو دا چې کومه ویډیو جوړه کړې ده او په دې کې دا په مخ باندې ولا لاسونه وهي او دا چاته ځان ښیي دا به تاسو د پته وي چې کوم دوستانو ته به نه پته نو زه هغوی ته وایم دوستانو دا چې مراد سره دونه مینه محبت کوي او په سکرین باندې سپیشل سکرین باندې سکرین نه شاته چې دی نو د دوی یو بل سره جګړه وي یو بل ته کنځلې کوي سکرین باندې چې څه ټایم دی راځي داسې ویډیوز جوړوي نو دا صرف او صرف نیلم ګل سوځولو دپاره داسې ویډیوز جوړوي او د دې نور څه مقصد نشته دلته کې په سکرین باندې چې راځي نو دا داسې ویډیوز ځکه جوړوي چې نیلم ګل دې مونږ ته وګوري نو هغه لږ ډسټرب شي نو د هغې چې کوم ذهني حالات دي هغه خراب شي نو غوسه وله ورځي نو غوسه به په څه باندې به ورځي چې مونږ به داسې حرکتونه کوو نو هغې له به غوسه ورځي نو غوسې کې به چې دی نو انسان خامخا بیا ډپریشن شکار شي نو هغه به نفسیاتي شي نو دا صرف اور صرف د نیلم ګل دپاره دا راځي او ویډیوز جوړوي او باقي چې دی نو په دې ویډیو څه خاص خبره خو نشته چې دا داسې په شوق سره ویډیوز جوړوي بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو مال خپل دوستانو سره شیر کوم کا ویډیو باندې څه غلطي شوی نو زه بخښنه غواړم ان شاء الله ډیر زه تاسو سره یو نوی ویډیو په ملاقات کیږي خپل ځان ډیر خیال ساتئ د ویلا کوم والسلام